په کابل کې شمېر خلکو په دې نامه چې د کرکټ بورډ چارواکي د کرکټ بورډ اداره د تباهۍ لور ته بیایي د دغې ادارې مخې ته د تحسین خیمه درولې ده. دغه تحسین کوونکو یو تن تنظیمونکي ضیا ودان رسنیو ته ویلي چې د کرکټ بورډ په اداره کې په زیاته کچه فساد شتون لري او که په دغه اداره کې ژر بدلون رانشي نو دوی به په مرکز او ولایتو کې په لاریونونو لاس پورې کړي او د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ د عمومي مشر او نورو غړو د فساد اسناد رسنیو ته وسپاري. ویاند فرید هوتک نکاس سره په خبرو کې دا تورونه بې بنسټه وبلل او دا د هغه خلکو توطیه وبلله کومو چې څه موده وړاندې د کرکټ بورډ د ادارې سره پرېکون اعلان کړی و. هوتک دا هم ویل که دوی کوم اسناد په لاس لري نو کولی شي چې رسنیو ته یې ښکاره کړي. هغه وایي څوک چې د کرکټ بورډ د بهبود لپاره دوی ته وړاندیز وکړي نو دوی ورته ښه راغلاست وایي. که نه د چا د شخصي ګټو لپاره د هغوی خبرې نشي منلی او نه یې مني. د افغانستان کرکټ بورډ یو مستقله اداره ده او جواب ویونکي خپل مرجع لري چې هغوی ته جواب ووایي چې هغه د افغانستان حکومت او د کرکټ نړیواله شورا ده. د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره د هر افغان انتقادونه او پیشنهادونو ته هرکلی وایي. هر هغه څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره پیشنهادونه انتقادونه ولري د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دروازه ورته خلاصه ده خو نه د شخصي ګټو لپاره. کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ داسې معلومات ترلاسه کړي یا تر ډېره په دې حقیقت رسېدلی ده چې لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ فل ممبرشپ یا پښتو غړیتوب ترلاسه کړی یو شمېر کړی شته ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ته په یو نامه او په بل نامه ستونزې جوړوي. نه دا چې اسناد په لاس کې نه وي او په خپل سر دعوې کوي. بل تېره ورځ هم رسنیو دوی څخه غوښتي ول چې اسناد په لاس کې ورکړي، اسناد ورته وښیي چې د دوی سره اسناد نشته او یو چا سره چې اسناد نه وي نو د هغوی خبرې فکر کوم چې تر ډېره بنیاد نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ بورډ په چارواکو د فساد تور لګول کېږي بلکې تر دې وړاندې هم په یادو چارواکو تور لګېدلی و چې ګواکې د کرکټ بورډ د ادارې د بهبود نه بلکې د ورانۍ دپاره کړنې ترسره کوي.